د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کوم شخص د جمعې پر سورۃ کهف تلاوت کی نو د پارا یو نور روشان شي د دوړ جمعو په منځ کې د دې حدیث روایت بهقی په دعوات الکبیر کې کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دی حدیث نه دا خبره معلومه شو چې سورۃ کهف تلاوت کول د جمعې په ورځ د دې څخه خاص مناسبت دی چې د هغې د وجې نه په دغه ورځ چې جمعې په ورځ سړی تلاوت وکړي نو خدا خصوصیت دی چې نبی علیه السلام فرمایلی چې جمعې په ورځ سورۃ کهف تلاوت کول د دې وجې نه په زړه کې یو خاص نور پیدا شي چې دغه نور چې دی د دې رڼایي او برکات در روانې جمعې پورې وي. د دې وجې نه د جمعې په ورځ تلاوت د سورۃ کهف کوئ. د دې جمعې په ورځ چې سورۃ کهف تلاوت کوي نو تا ته به الله جل شانه ستا زړه کې یو نور پیدا کړي، یو رڼایي به وي او د راروانې جمعې پورې به نور وي چې ته یوه جمعه او بله جمعه سورۃ کهف تلاوت کوي. نو دا سنت طریقه هم د جمعې په ورځ سورۃ کهف تلاوت کول. نو دې تلاوت کوئ نو ته چې یو جمعه سورۃ کهف تلاوت کې د راروانې جمعې پورې به ستا دپاره الله جل شانو یو نور پیدا کړي، ستا زړه کې به یو نور روشنایي وي، رڼایي به وي، راروانې جمعې پورې به ستا په هغه زړه برکات وي. د دې وجې نه د سورۃ کهف تلاوت د جمعې په ورځ خامخا کوئ. بس جمعې ورځ چې ماسپښین نه مخکې کوئ، ماسپښین نه وروسته کوئ، د مازدیګر نه بعد کوئ، خو د مرګ پرېوتو نه مخکې سورۃ کهف تلاوت کوئ. مسنون طریقه ده او د راروانې جمعې پورې به ستا دپاره نور وي، رڼایي به وي، د هغې برکات به وي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.